علم دا ډیر بهترین صفت دی. زما سمخ کې علماء کرامو د علم په باب د مختلف بیانات کړي وي. الله تعالی دې قبول کړي. زه فقط د علم په باب د دوی خبرې راوړم. علم دا یو داسې بهترین صفت دی، دومره معزز صفت دی، دومره د الله تعالی خوښ صفت دی علم. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي ورته وایي یا رسول الله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څنګه شخصیت دی؟ پیغمبر علیه السلام مسکی شو، تبسم وکړي، ویې خندل. اصلي ورته وایي یا رسول الله ولې دې وخندل؟ وایي تا څنګه نن پوښتنه وکړه؟ نن څنګه راغلې؟ پخوا دې د ابوبکر صدیق صاحب په حق کې زما څه پوښتنه نه کول، نن دې پوښتنه وکړه. هغه ورته وایي بس هم په دې وجه باندې ما ته په زړه کې دغه سوال پیدا شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي نن شپه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د الله تعالی د کتاب قرآن کریم تلاوت کوي. حضرت جبرئیل علیه السلام سل واره پر خوله باندې مچ یعنی د علم د اعزاز په ارتباط باندې هم دومره کافي ده. علما هغه خلق دي چې ملائکه یې خولې مچوي. ملائکه راځي د یو عالم خوله مچوي، د یو صحابي د تلاوت په وخت خوله مچوي. هغه خلق دي. علما دي بهترین خلق دي، علم بهترین دولت دي، دینی علم، اسلامي علم دا ډېر غټ دولت دي چې الله رب العزت یې چاته ورکړي. زه وایم دغه علماء کرام دا فاضلان چې نن فارغېږي دې ته د دې غریبانو ته، د دې استادانو ته، د دې ټولو منتظمینو ته، د دې مدرسې ټولو بانیانو ته، د دې مدرسې د وخت استادانو ته، ټولو ته د دغه تاج چې د دې فاضلانو پر سر اېښول کېږي د زړه د مبارکي وایم الله تعالی د دې دغه علم په خپل عالي دربار کې قبول او مقبول وګرځي. د استادانو خواري الله تبارک وتعالى په خپل عالي دربار کې قبول او مقبول وګرځي. دا د علم د دستار فضیلت دا یو تاج دی، یو اعزاز دی چې چاته ورکول کېږي. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایي عممني رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام لنګوټه پټکۍ راوړه. یو ځای استوي د یو مشرتوب لپاره لنګوټه یې راوړه. دا علماء کرام دا چې دا کومې بدبختۍ کړي، دا کوم پټکي وهي، دا چې کوم تاجونه د دې په سر باندې کېږي، دا د وخت ثابت دي. ګورئ الله رب العزت و دې ته دغه اعزاز ورکړي، د دې او د دې قربانو مبارک وي، د علم مطابق زندگی راوړي.